قدرمنو دا هغه شاه زلمی دی چې چا واده دی ډېر دی واده مبارک زلمي ته مې ویل ملک خان ده داسې ښکاري چې خاص چا په زور کې سلامونه مې واخلئ صابر جان یم په دې وخت کې موجود یم په سټي شادي حال کې سټي شادي حال کې زموږ د یو ډېر ښه ملګري بلکې ګاونډي مې دی شاه فیصل د هغه د خپلو واده دی او هغه ډېر په سخته ویلو چې خامخا به راځي یو ښکلی شان ویډیو به پکې کړي مې یاره تابعدار یار زه به درله ولې به نه راځو نو راغلی یم اوس په شاه فیصل هم خبرې اترې کوي او زما خبرې خو بس تاسو واورېدې او څومره کسان چې راغلي دي د دې واده انتظامات داس کم دي دا به درته ټول ښایمه نو تاسو به چېرته هم نه ځئ موږ سره به اوسئ قدرمنو واده له راغلي یو واده چا دی دا به راته دې ووایي ښه جي واده زموږ د خوږ ملګري نور محمد علي خان دی الحمدلله موږ ورته د دوبۍ نه انویټډ شوي یو الحمدلله دې د دې ټولو کشرانو د زړه واوري سنت محمدي کې شامل کړي ځکه چې ډېر زیات خراب دي یو خبره دې پکې وکړه د ځوانانو نو شاته یو ځوان ولاړ دی دا ستا شاته دا احتشام خان او یو بل ځوان لاس کې تسبیح نه دغه او الله دې په موږ هم رحم وکړي چې درې څلور د وکړو سنت دي شاهجان اجي ته اجي لګ را شاهجي دا راته ووایه زلمي ته دې څه وویل شي زلمي ته مې ویل ملک خان ده داسې ښکاري چې خاص چا په زور کې ملک خان ده یاره ډېر هر سړی د دوه ودونو ثواب وکړي الله اکبر الله دې ولا ورکړي زموږ نه بغیر زموږ نه بغیر د دې نه دا لګي که نه د دې نه دا پته لګي چې دې یو ښه په عذاب کړي نه زه دوه پر هغې ما چې الله ماله دوه راکړي ښه زموږ حقیقت درته صحیح او اجي ته پکې څه وي ته پکې څه وي خدای دا ټول ډاډ لموت لګي قدرمنو دا هغه شاه زلمی دی چې چا واده دی ډېر دی واده مبارک شه شهزاده راځئ رانږدې شي شاته چې ورسره څوک ناست دی دا رب نواز دی شهزاده د واده انتظامات څنګه روان دي هسې په لومړی کې د نه مونږ یېرېدلي وو قار وي څه وجه وه خان ده اوس خان دی لکه د شاهجان خبره وه شاهجان راته ویلي وایي دې قار دی وایي ټولو خلکو ته پته لګي وجه څه وه اټریکشن ما ویل چې دا خلک اټریکټ کوي چې هلکه وګورئ دا سړی ډېر سیریس دی قدرمنو هغه ځای ته مې راوستی کوم ځای کې چې پخلی کېږي